ډېر در څه خوابد یم، ډېر در څه ګیلمن یم. فرعون دونه ظالم او جابر نه و، نه مو دونه ظالم او جابر ښوولی ده. د فرعون خلاف دونه خبرې نه دي سوي لکه زما د خویندو میندو، زما د لوڼو، زما د مور خلاف، د ښځې خلاف. ښځه یو مظلومه طبقه ده. له ښځې تاسو خوله وړې ده، خبره نه سوی کولی. له ښځې تاسو خندا وړې ده، خندلی نه سوی. له ښځې تاسو زړه وړې ده، ژړلی نه سوی. د دوی حرکت مو محدود کړی. هغه په دنیا نه سوی ګرځېدلی، هغه وطن ته نه سوی وتلی، وطن نه سوی کتلی، هغه کلي ته نه سوی راوتلی، هغه په کور کې ازاده نه سوی ګرځېدلی. یعنې د کور ازادي هم ځینې اخیستې ده. ښځه په 100 فوټه، په 1.5 فوټه خونه کې ژوند کوي. په دا خونه کې تاسې نه پرېږدئ. په دا خونه کې د دې حیثیت ډېر بې معنا، ډېر بې غیرته ثابتوي. زندان کم از کم په 20 جریبه، په 40 جریبه باندې جوړ شوی وي. زموږ سرایونه چې دي دا په 300 ګزه، په 400 ګزه، زیات سے زیات 1500 زر ګزه باندې جوړ دی. په دې 1000 ګزه سرای کې د ښځې یوه خونه ده، د میړه خونه ده. یعنې خونه چې ده 10 یا 20 ګزه یا 30 ګزه مربع ده. په دغه یوه خونه کې دا پټه خوله ناسته ده، په پرده کې ناسته ده، خاموشه ناسته ده. ظلم مو ورسره کړی، ظلم خرڅه کړې مو ده. په 20 لکه روپۍ مو خرڅه کړې ده. چا ورسره کړی دي؟ پلار ورسره کړی دي، ورور ورسره کړی دي. جبر مو ورسره کړی دي، په بنو مو ورکړې ده، په 3-4 بنه مو ورکړې ده. د دې حق مو خوړلی دی، په وراثت کې د دې حق مو خوړلی دی، حق مو نه دی ورکړی. یعنې ټول انساني او شرعي حقوق تاسې په زور ځینې وړي دي. له هغه باوجوده چې هر سړی خوله وازه کوي، هر سړی خبره کوي، د ښځې د وجود سپکاوی کوي. ښځه چې د وروره د چپۍ پوښتۍ پیدا ده، ښځه راز نه سوی ساتلی، ښځه وفا نه لري. تا 4 ودونه باندې کړي دي، ته وفاداره یې، ملا دې ماته شه. دا ستا سره په 4 بنو، په 3 بنو ناسته ده، ته بیا هم سپکاوی کوي. حق دې ځینې خوړلی دی، حق دې ځینې خوړلی، وراثت دې ځینې خوړلی. په خپله خوښه واده نه دی کړی، خرڅه کړې دې ده. خندا دې ځینې وړې ده، ژړا دې ځینې وړې ده، د خبرو حق دې ځینې وړی دی. هر څه دې ځینې وړي دي، هر څه. یو سهولت نه لري. دا ژړا او خندا په خپل اختیار کې نه، دا ستا په اختیار کې دی. بیا هم ته د دې خلاف لګیا. ملا دې ماته شه. په دنیا کې نمرود تېر شوی دی، شداد تېر شوی دی، ابو جهل تېر شوی دی. د هغه خلاف دونه پروپاګنډه نه ده شوې، دونې خبرې نه دي شوې لکه زموږ ستۍ د ښځو خلاف. زموږ ته ښځې مظلومې دي، معصومې دي، بې ضرره دي. دا ټولې اولیا دي، دا ټول د ولیانو صفت لري. دا سوال نه سوی کولی. سکون او راحت په دې دنیا کې ښځه ده. په جنت کې آدم علیه السلام ته د راحت سبب ښځه جوړه شوه. ښځه یو عظیم تخلیق دی. ښځه د نر دپاره تحفه ده. که مور ده تر پښو لاندې جنت ته، که خور ده رحمت ده، که لور ده رحمت ده. یعنې دا یو تحفه الله راکړې ده. موږ یې باید خوشحاله کړو. بې اختیاره ده، بې واکه ده، زور جبر نه لري، په وجود کې طاقت نه لري. خو دا حقیقت دی. موږ ټول له ښځو پیدا شوي یو او موږ د ښځې له وجوده شیدې څښلې دي. د ښځې له وجوده موږ طاقت پیدا کړی. اوس موږ د هغه ښځې خلاف یو، د هغه ښځې تذلیل کوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کله پریشانه شو، دی به خپله بیبیګانو ته ورغی، له بیبیګانو سره به کېناستی. دوی به له ځان سره کېنولې چې زما سره خبرې وکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیګانو په مجلس کې کښېنستی، خبرې به ورسره کولې او سکون به پیدا کول. او دلته موږ ته ویل کېږي چې ښځې ته د زړه حال مه وایه. ښځه چې د وروره راز نه سوی ساتلی، ښځه بې وفا ده. کومه ښځه له میړه څتللې ده، خو که د 80 کلو سپین ږیرۍ هم ورسره ناسته ده، که یو د تیا هلک ته کښېنولې هم ورسره ناسته ده. تر ننه پورې ښځې بې وفایي نه ده کړې. نر بې وفا دی. زه یوه خبره کوم چې نور د ښځو تذلیل پرېږدئ، نور د ښځو تذلیل پرېږدئ. ټول کتابونه هم د ښځو خلاف لیکلي دي، ټول مجلسونه هم د ښځو خلاف دي. چې خوله وازه کړي ښځه هم په خوله کې نیولې. ولې د خدای څه وبېرېږئ؟ خواست کوو چې زموږ د ښځو صفت که نه سوی کولی، غیبت یې پرېږدئ، غیبت یې مه کوئ. نو موږ خواست کوو چې زموږ د ښځو احسان که نه سوی بیانولی، خوبیان یې نه سوی بیانولی، خدمتونه یې نه سوی بیانولی، قربانیان یې نه سوی بیانولی، عیبونه یې مه بیانوئ. عیب لري نه، زه له ښځې پیدا یم،
زما وجود د ښځې په وجود کې جوړ شوی دی نو عیب یې مه بیانوئ صفت یې وکئ صفتونه یې وکئ ولې دا ښځو زموږ سره ډېر احسان کړی دی او دوی موږ ته ډېرې قربانیانې راکړې دي تاسې مه سپکوئ د میړه او د ښځې په مابین کې منافقت مه کوئ د دوی په مابین کې اخلاص وکئ د ښځې صفت وکئ پلار او مور ورور ته صفت وکئ چې مینه راسي ته یې غیبت کړی دی سرجلا کړی مې دی ستا یو مقصد دی ستا یو مقصد دی هغه مقصد دا دی تاسې چې موږ ته د ښځې غیبت کوئ او ښځې په موږ وهئ زموږ د ښځو په مابین کې نفرت پیدا کوئ مقصد هم یو دی چې دا سره وجنګېږي دا سره خوابدي سي دا سره ووایي نو به بیا سبا تعویض له راځي دم له به راځي چف له به راځي د دم او چف لپاره باندې تی هره ورځ موږ د ښځو غیبتونه کوئ چې جنجال جوړ شي ورونه سره وجنګېږي بې اعتمادي راسي بیا نو ته ورته چې کوړې در باندې سوي دي پسه راوله جادو در باندې سوی دی تور غویی راوله توره چرګه راوله د تورې چرګې تور غویي او د تور پسه لپاره تاسې زموږ ښځې بې عزته کړې زموږ د ښځو عزت هم واخیستی هره ورځ غیبت کوئ